مصطفى وبعد. بسم الله الرحمن الرحیم. په مخکني درس کې مو واورېدل چې روژه یوه داسې میاشتنۍ تربیتي دوره ده چې مسلمانان د قرآن په لارښوونو عمل کولو ته چمتو کوي. کټ مټ داسې لکه د یو فوز سرتیري، مخصوصا د کماندو جنګیالي چې د روزنې په مهال په سختو کارونو ګمارل کېږي، چې کړ کې تاک، خټو کې تاک، خړو اوبو کې ننوتل، پټېدل، ځنګله کې، او هر سهار منډې، لوږ رګالل. د همدې روزنې له امله له هغه یو مضبوط او زړور جنګیالی جوړ شي. همداسې دا یو میاشت یوه تربیتي دوره ده چې مسلمان په هغه کې روزل کېږي. روژه په روژتي کې دوه مهم او اساسي خصلتونه رامنځته کوي: تقوا او صبر. دا د ډېرو خصلتونو مجموعه ده، خلاصه ده. په درس کې مو په دې ارتباط تفصیلي خبرې وکړې. تقوا یعنې د ټولو هغو سرو کرښو مراعات او له عبور ډډه کول چې قرآن د ژوند په ټولو برخو کې وضع کړي. دې ته چمتو کول چې له دې کرښو تېر نه شي. او صبر یعنې د قرآن د حاکمیت او د الهي نظام د تأسیس او د حق او عدالت د تأمین لپاره چې قرآن موږ په کوم جهاد او مبارزې مکلف کړي او دا یې په موږ فرض کړي: دعوت، مبارزه، وسله اخیستل، جنګېدل، قتال، قربانی، هجرت، شهادت. په دې کې ثابت قدم او صابر اوسېدل. د بقرې په سورې کې چې د روژې په ارتباط لومړی آیت د فرضیت راغلی او تفصیلي بحث ورباندې شوی. په همدې سوره کې د بني اسرائیلو د یوه ټبر قصه راځي او په ترڅ کې د روژې لپاره یو عملي او تاریخي مثال وړاندې شوی. فرمایي: الم تر الى الملأ من بني اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. د بقرې 240 او 240 آیتونه دي. ترجمه یې وړاندې کوم. آیا د بني اسرائیل هغه ډلې ته دې پام نه دی کړی چې له موسی علیه السلام وروسته کله چې خپل پیغمبر ته ویل موږ ته یو پاچا ورکړه تر څو د الله په لار کې وجنګېږو. پیغمبر یې سپینږیری سوی، د دوی نه د یو زعیم او مشر غوښتنه کوله. هغه ورته ویل داسې خو به نه وي چې جنګېدل در باندې فرض شي او بیا ونه جنګېږي. دوی په ځواب کې ویل نو په موږ به څه شوي وي چې د الله په لار کې به نه جنګېږو، په داسې حال کې چې له خپل کور، کلی او ټبر ایستل شوي وي. معلومېږي چې په هغوی باندې ظلمونه شوي دي او له خپل کلي او وطنو شړل شوي دي. همدا دلیل وړاندې کوي. خو کله چې جنګېدل پرې فرض شوه نو ټول په شا شول، غیر له لږ شمېرې. او الله تعالی د دغو ظالمانو په حال ښه پوه دی چې وجه یې څه وه، ولې دوی په شا شول. پیغمبر یې ورته وویل الله خو طالوت درته د پاچا ټاکلی
ویې ویل څنګه به په موږ باندې ډله پاچاهي په داسې حال کې چې موږ په پاچاهۍ کې تر ده ډېر غوره او وړ مستحق یو او ده ته د مال پراخوالی هم نه دی ورکړل شوی یعنې دا چې له پلار نیکه نه ده ته قیادت و زعامت هم په میراث نه دی رسېدلی موږ ته رسېدلی موږ د دې وړ یو او شتمن هم نه دی موږ شتمن یو یعنې چې د زعامت و قیادت لپاره هغوی دوه معیارونه درلودل د جاهلیت د دور معیارونه دا چې باید یو نومیالی شخصیت وي معروف کورنۍ پورې مربوط شخص چې قیادت و زعامت له هغه نه د پلار نیکه نه هغه ته په میراث رسېدلی خانزاده اربابزاده ملکزاده او آخوندزاده او شتمن د زعیم لپاره ګواکې دا دوه صفتونه هغه دي ضروري دي د جاهلیت د معیارونو د زعامت و قیادت لپاره او د اسلام نظره د قیادت و زعامت معیارونه دلته مقایسه شوي سره د یو بل په څنګ کې ښودل شوي هغوی داسې زعیم غواړي چې له پلار نیکه نه زعامت و قیادت هغه ته په میراث رسېدلی او دا د ټولو جاهلو ټولنو عادت او طبیعت خصلت دی هغوی هم داسې زعیم لټوي او دا چې هغه باید شتمن وي شتمن حامی ولري خو پیغمبرانه طریقه بیله ده پیغمبر ورته وویل بېشکه چې هغه الله پر تاسو غوره کړی یعنې هغه ته دغسې صفات او خصلتونه ورکړي چې د قیادت و زعامت لپاره تر تاسو ډېر ډېر وړ دی په علم او جسم کې پراخوالی او زیاتوالی ورکړی دوه شیان ضروري دي علم او جسم یعنې چې صحتمن او د دې لوی دندې ترسره کولو ظرفیت و توان او استعداد ولري دا دروند پیټی عمل کړی شي نحیف نه وي اعصاب کمزوري نه وي مریض نه وي لاس پښو باندې ګوډ نه وي صحتمند نشیتي د دې کار توان ولري استعداد و ظرفیت یې ولري دا یو د جسمي پلوه دې ته وړتیا ولري او بل علمي پلوه د دې کار لپاره ولو ښایسته دا دوه هغه معیارونه دي چې په اکثرو جاهلي ټولنو کې له پامه غورځېدل مریضې پاچاوي او مریض بیمار زوی ته قیادت په میراث رسېږي او الله چې چاته وغواړي پاچاهي ورکړي دا پرېکړه الله تعالی کوي دا د الله تعالی کار دی چې چاته دا ظرفیت و استعداد و وړتیا ورکړي او الله ښه پوه واسع د دې د پیغمبر په ارتباط راځي چې نوم یې اشمعیل علیه السلام زوړ شوی د همدې لپاره د هغه په شتوالي کې قوم ترې قائد و زعیم او مشر غوښته که زوړ نه وی نو خپله پیغمبر هم قائد دی هم پیغمبر او ویل کېږي چې په دوی باندې ظلمونه شوي د جالوت په نامه یو حاکم ور باندې مسلط شوی زلمیان یې ورته وژلي وو دوی له خپل وطنه شړلي وو او بالاخره مجبور شول چې له جهاد پرته بله چاره نه لري نو له پیغمبر نه د یو ضعیم و قائد د ټاکلو غوښتنه وکړه محدود کسان دې ته چمتو شو چې د هغه قیادت ومني او د هغه تر قیادت لاندې د دشمن خلاف جهاد ته چمتو شي د پیغمبر نه نشم غوښتله په یوازې د پیغمبر په وینا یې اکتفا او قناعت هم نه کول هغه ورته نشي دا ده چې هماغه صندوق یو صندوق چې
بني اسرائیلو ته د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام له دور نه په میراث رسېدلی و. په هغه کې د منو سلواسه برخې مې او د موسی علیه السلام امسا هم او دې ته ورته نورې نه شوې. او د دوی باور دا و چې دا صندوق تر څو بني اسرائیلو سره تل به د دښمن په خلاف غالب. خو په جنګونو کې دا صندوق هم د دوی له لاسه ووت، دښمن لاسته ورغی. نو هغه پاته همت یې هم ختم شو. نو روحیه یې له هره پلوه وځپل شوه. پیغمبر ورته وایي چې دغه د زعامت نښه دا ده چې هماغه صندوق به تاسو ته بېرته راشي، فرښتې به درته راوړي. هغه صندوق بېرته دوی لاسته ورغی. طالوت د دوی د مشر په توګه غوره شو. کله چې طالوت له خپل لښکر سره ووتلو نو قرآن فرمایي چې هغه خپل قوم ته وویل چې الله تعالی مو په یو نهر ازمویي. چا چې د دې نهر نه اوبه وڅښلې نو هغه زما له ډلې نه دی، او چا چې خوند ونه څکو نو هغه زما دی، چې بالکل ژبه مو خوند یې ونه څکو. اصلي ملګري مې همدا دی. ازموینه ده، تنده راځي، نهر به مو خواته وي. داسې یو مثال بېلګه ده. په داسې نهرونو باندې ډېر ازمویل شوي. د جهاد په دوران کې زموږ قوم او ولس په دغسې نهرونو ازمویل شوی. د امتیازاتو نهر، د پیسو نهر، د ډالرو نهر، او چې ډېر متاسفانه نه دي توانېدلي چې مقابل کې صبر وکړي، خپل ایمان ونه پلوري، خپل جهاد خرڅ نه کړي او په خپله لاره ثابت قدم او استوار پاتې شي. بس سقوط یې کړی او په امتحان کې ناکام شوی. طالوت هم هغوی ته ویل چې په یو نهر مو الله تعالی حتما ازمویي. چا چې دې خوند ونه څکو هغه زما له ډلې ده، او چا چې یو لپه مو څښلې کېدای شي دا هم زموږ ملګرتیا وکړي. یو غړپ خو له لږو کسانو پرته نورو ټولو ښه ډک نسب وڅښل. کله چې طالوت او د ده مؤمن ملګري له نهر نه واوښتل، تېر شول، ډېری یې وویل چې نن موږ د جالوت مقابلې توان نه لرو. د شمېر له پلوه هم کم یو، توان د مقابلې هم نه لرو، دښمن مو قوي او ځواکمن دی او تعداد یې زیات دی، د مقابلې توان نه لرو. روحیه یې ځپل شوې، همت یې له لاسه ورکړی، د مقابلې توان په ځان کې نه غواړي. اکثریت یې همداسې شوي، ډېر ځله همداسې کېږي. خو کسانو چې په خدای باور وو او دا چې له الله تعالی سره حتما مخامخ کېدونکي دي، په آخرت یې باور وو، هغوی ځواب ورکړ چې ډېر ځله یو وړوکی ټولګی په داسې ټولګي باندې برلاسی شوی، غالب شوی، چې د شمېر له پلوه تر دوی زیات و. وړوکی ټولګی لوی ټولګي باندې غالب شوی. د الله تعالی په اذن سره، او الله تعالی خو له صابرانو سره دی. شمېر محدود خو همت یې لوړ، په خدای توکل، په آخرت یې باور و. معتقد و چې پرېکړه د بریا او د ماتې د شمېر له پلوه نه کېږي. الله تعالی صابرانو سره ده. هغه څوک بریالی کېږي چې صبر لري. او کله چې جالوت او لښکرو ته یې راڅرګند شول، ویې ویل ای زموږ ربه، همدغو وړوکي ټولګي وویل چې ای زموږ ربه، پر موږ صبر نازل کړه. خدایه زموږ قدمونه د دښمن په وړاندې مضبوط کړي،
چې ونه شویږو بې صبري ونه کړو صبر را باندې نازل کړ او ګامونه مو ټینګ کړه او په دې کافر قوم بری را دغه دعا دی چې د طالوت هماغه وړوکي شمېر صابرو باهمتو ملګرو کړی او الله تعالی د همدغه دعا له کبله هغوی ته بری ورکړی هغه لوی لښکر مغرور لښکر د دې په لاس مات شوی دا دعا د قرآن په ډېرو ځایونو کې راغلی د مؤمنانو د دعا په توګه دا دعا باید هر مؤمن تکرار کړي په کافر باندې د فتح او د بری دعا فانصرنا علی القوم الکافرین موږ ته په کافر قوم بری را یعنی دا چې مؤمن تل له کافرانو سره په جنګ کې ښکیل دی او دا دعا باید تل دغه په ژبه وي خدای په کافر قوماته بری را څوک چې په جنګ کې له کافرانو سره ښکیل نه وي او د بریا تمه نه لري او الله تعالی ته دا دعا نه کوي هغه دې په خپل ایمان کې تجدید نظر وکړي غولېدلی لارې غلطه کړې ایمان یعنی مسلسل له حق دفاع او د باطل مقابله او په دې مقابله کې په خدای توکل او الله تعالی د بریا او فتح غوښتنه تل باید ستاسو په دعاګانو کې دا شامل دی انصرنا علی القوم الکافرین خدایه موږ ته په کافرانو بریا را نعره تکبیر الله تعالی دې دعا قبول کړه په دشمن دوی ته غلبه او فتح ورکړه او داوود علیه السلام چې لا یو تنکی ځوان شپونو او روایاتو کې راځي بایبل کې هم دغه یادونه شته چې ورونو له مشورې پرته له خبرولو پرته راغلی په دې لښکر کې برخه اخیسته لا زلمی و د ده په لاس جالوت ووژل مسلوغ ځای درلود او هغه په زیرې کې پټ و جالوت د دشمن د لښکر سالار ټول بدن یې پټ و فقط تندی کې یو ځای لوس روایت کې راغلی او هغه په ډبره باندې په مسلوغ ځای سره وویشتو په هماغه لوس ځای باندې لګېدلی له همدې سره مړ شو او په دې توګه د دشمن لښکر ورور شو او مؤمنانو ته بریا او فتح په برخه د همدې آیتونو په پای کې وایي الله تعالی داوود علیه السلام ته پاچایي او حکمت ورکړ همې د قوم قیادت او مشري ورته ورکړ هم پوهه او بصیرت او حکمت او ډېر څه چې الله تعالی غوښتل هغه یې ور وښودل علم یې ورکړ علم قیادت و زعامت او حکمت همدغه ځوانکي ته چې په دې جنګ کې برخه اخیستې وه دغه نه یو لوی شخصیت جوړ د بني اسرائیلو تر ټولو ستر پیغمبر چې دوی ورباندې باور چې تر ټولو ستر دی هغه داود علیه السلام او بیا په پای کې فرمایي چې که د الله تعالی دا د خلکو ځینې په ځینو نورو دفع کول نه وای یعنی د الله تعالی دا سنت نه وای چې ځینې د ځینو په لاس دفع کوي باید داسې یو ټولګی وي چې وسله واخلي او د خدای په لاره کې جهاد وکړي د باطل مقابله وکړي که دغه الهي سنت نه وای چې دوی ته همدغه وړوکي ټولګي ته به الله تعالی د کافرانو د باطل د پلویانو په خلاف بریا او فتح په برخه کوي نو ځمکه به تباه شوې که دا سنت نه وي ځمکه تباه کېدله یعنې چېرته چې جهاد نه وي د باطل مقابله نه وي هلته به فساد وي تباهي به او الله تعالی دا سنت ایښی دی که غواړئ ځمکه ټولنه له تباهي او فساد وژغورل سي باید داسې یو ټولګی وي چې د الله تعالی په لاره کې جهاد وکړي خدای به د هغه مرسته کوي او په باطل به هغوی ته بریا ورکړي
خو الله تعالی د لوی فضل خاوند دی، تل به همدغسې یو ټولګی را پیدا کېږي چې هغه د الله تعالی په لار کې جهاد کوي او الله تعالی ورته بریا فتح ورکوي. د دې مبارک آیت نه معلومیږي چې د ځمکې د تباهي او فساد د ژغورنې لار فقط همدا ده چې یو ټولګی باید د الله تعالی په لار کې تل جهاد وکړي او باید باور ولري او متیقن وي چې په دې جنګ کې به هغوی بریالي کېږي. او د دې الهي سنت مطابق به تل د تاریخ په اوږدو کې په هر پړاو کې داسې یو ټولګی را پیدا کېږي چې هغوی د خدای په لار کې جهاد کوي. تر قیامته پورې به دا لړۍ دوام لري. تر قیامته پورې به د الله تعالی د دې سنت مطابق داسې یو ټولګی حتما په هر پړاو کې را پیدا کېږي چې هغوی به د خدای په لار کې جهاد کوي او د باطل په ځواکونو به الله تعالی هغوی ته بری ورکوي. همدغه آیت په پام سره پیغمبر علیه السلام فرمایلی چې زما په امت کې به تل دغسې یو طایفه او ټولی وي چې حق سره به هغوی برلاسی او غالب دي او څوک چې دوی پرېږدي او ترې بیلیږي هغه به ورته تاوان نشي رسولی. که ځینې وښویېدل د دوی له ملګرتیا یې لاس واخیست، د نیمې لارې ملګري شول، په نیمې لارې کې دوی پرېښودل، مطمئن دي اوسېږي چې دا هغوی ته هېڅ صدمه نشي رسولی. لا یضرهم من خذلهم. هغه چې دوی یوازې پرېږدي او د نیمې لارې ملګري ثابتېږي هغوی دوی ته تاوان او صدمه نشي رسولی. دا لړۍ به تر هغه وخته پورې دوام لري چې د الله تعالی پرېکړه وشي، د بریا او د فتح آخري پرېکړه وشي، تر هغه وخته پورې به دا دوام لري. د روژې د فرضیت په لومړي آیت پسې متصل ویل شوي ایام معدودات، څو شمېرلې ورځې. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. خو که څوک له تاسو بیمار وي او یا په سفر نو بیا یې د شمېر پوره کول دي له نورو ورځو. مریض ته او مسافر ته د روژې خوړل په بل وخت کې بیا نیول جایز دي. او پر هغه چا چې په تکلیف سره یې نیولی شي. وعلى الذين يطيقونه. د دې برخې په ارتباط مفسرینو ترمنځ اختلاف دی راشته. یو تعبیر دا دی چې په هغو چې نیولې ګران دی، عمر خوړلی ده، ضعیف و کمزوری ده، د نیولو توان یې نه لري، په هغه باندې د یوه مسکین یو ورځنی خوراک فدیه ده، هغه به همدا فدیه ورکوي. نو که څوک په خپله خوښه د خیر کار ترسره کړي دا ورته غوره ده، یعنی بیمار هم دی، کمزوری او ضعیف هم دی، عمر خوړلی هم دی، خو همت کوي او روژه نیسي، دا د هغه لپاره خیر ده. او یا د یوه ورځني خوراک نه زیات ورکوي، 2 برابره 3 برابرې ورکوي، فهو خیر له، همدا ورته غوره ده. خو که روژه ونیسي دا ورته غوره ده، که روژه ونیسي دا ورته غوره دی که وپوهېږي. د مفسرینو ترمنځ د دې برخې په ارتباط اختلاف رای داسې دی چې ځینو ویلي چې همدا چې موږ شپږمه کړه همدا هغه ده. او د دې له مخې ګواکې دا برخه په وروستي آیاتونو باندې منسوخ شوې، داسې چې که څوک روژه نیولی شي خو نه یې نیسي،
طاقت لري خو نه یې نیسي روزه نه نیسي فدیه به ورکوي. ګواکې دا د روزې په ارتباط ابتدایي حکم وروستیو آیاتونو کې بیا دا منسوخ شوی بیا روزه فرض کړه شوې. ابتدایي حکم او لارښوونه دا وه چې که څوک د روزې توان هم لري خو نه یې نیسي د یوه مسکین د ورځني خوراک فدیه به ورکوي. وروسته بیا راغلی چې رمضان هغه میاشت ده چې په دې کې روزه فرض کړې شوې ده. څوک چې قرآن نازل شوی په دې میاشت کې څوک چې دا میاشت بیا مومي نو په هغه باندې روژه فرض ده. ګواکې په دې آیت دا منسوخ شوی. دقیق رای دا ده چې نه دا آیت نه دی منسوخ شوی بلکې لا یطیقونه کې په یطیقونه کې هغه دا مفهوم مضمر دی چې که څوک په ډېر تکلیف سره نیولی شي ورته آسان نه دی ګران دی لکه سپین ږیري عمر خوړلی چې د روژې نیول ورته ګران شي. مراد ترې دغه خلک دی چې په طاقت او تکلیف سره یې نیولی شي توان یې نه لري نو دوی کولی شي فدیه ورکړي. داسې معلومیږي چې د دې دواړو مطالبو ترمنځ یو خاص تعلق هم شته چې د روژې فدیه د یوه مسکین ورځنی خوراک ده. نه اصلا روزه د همدې لپاره ده چې که ته وتوانېدلی شي چې همدا یو ورځنی خوراک نه ځان وساتې او یو مسکین ته ورکړي. د روزې یو حکمت و فلسفه هم دا ده خلک دې ته چمتو کړي چې دا په خوراک کې اسراف راکم کړي او یو مسکین سره مرسته وکړي. د روژې د پیل او پای په اړه او دا چې څه کول پکې جایز دي قرآن فرمایي احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم. له خپلو میرمنو سره د روژې د شپې نږدېوالی یعنی مباشرت چې ما درته حلال کړی شوی هغوی ستاسو لپاره لباس او تاسو د دوی لپاره لباس یې. میرمن د میړه لپاره د لباس حیثیت لري همداسې چې لکه لباس له تودوخې او یخني انسان ساتي دا لباس د ازدواج او نکاح همداسې میرمن او میړه له ګناهونو ساتي. د هغوی د مسؤلیت لپاره د هغوی د حفاظت لپاره دا ضروري ده. له ګناه نه د ځان ساتلو یو وسیله ده. الله په دې پوه شوی چې تاسو له ځان سره خیانت کول یعنی ځینو سره له دې چې ګمان یې کولو داسې انګېرله چې د روژې په شپه کې د ویدېدو نه وروسته مباشرت منع ده. کسان ځینې مفسرین داسې فکر کوي چې ګواکې رښتیا دا تحریم شوی و په دې باندې تحریم شوی و چې د روژې په شپه کې به تاسو له مباشرته ډډه کوئ خو نه په قرآن کې دغسې آیات مومو او نه هم په احادیثو کې داسې روایت د دوی خپل احساس دا و انګېرنې هم دا و فکر یې کوو بیا به کله کله د خپلې انګېرنې او تصور خلاف څه غلطیان پرې وشي همدې ته قرآن د خیانت نوم ورکړی د خپل فکر او ارادې او تصور خلاف عمل کول سره له دې چې باور یې دا و چې د روژې په شپه کله چې بیده شي بیا راویښ او نو په دې جریان کې به له مباشرت ډډه کوي خو سره له دې به څه غلطي کوله. علم الله انکم تختانون انفسکم علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم.
الله تعالی پوهېدو تاسو ته عفو وکړه. اوس له هغوی سره مباشرت کولی شئ. خو هغه څه وغواړئ چې الله درته مقدر کړي. یعنې د اولاد درلودو په نیت باید دا مباشرت وشي، یوازې د جنسي غریزې د اشباع لپاره نه، بلکې د دې مباشرت نږدېوالی او اصلي هدف او موخه او ستاسو انګیزه باید غوښتنه باید هدف او موخه باید دا وي چې د اولاد خاوند شي او وخورئ وڅښئ تر هغه چې د سباوون سپینه کرشه د تورې درته څرګنده شي. مباشرت خوراک څښاک تر هغه درته روا دي چې تاسو د شپې دا توره کرشه له سپینې په څرګنده توره وګورئ. د مشرق لوري لمر ختو لوري سباوون په وخت کې چې دا د شپې پرده راپورته کېږي او یو ګاره جوړوي په افق کې او د ورځې دا رڼا لږ راپورته کېږي، هغه دا دواړه ګارې سره بیریږي. کله چې دا حالت وګورئ تر دې وخت پورې خوراک څښاک او مباشرت درته جایز دی. او له دې نه معلومیږي چې اصلي شیان چې قرآن د آیتونو له مخې په موږ د روژې په میاشتې د روژې په ورځو کې منع شوي هغه هم دا درې دي: خوراک، څښاک او مباشرت. او بیا ویل شوي چې روژه مو تر شپې پورې پوره کړئ، یعنې د شپې تر رارسېدو پورې. داسې نه چې د شپې یو برخه هم اتوا کړي. متاسفانه ځینې همداسې دي. د شپې په رابرسېره کېدو او څرګندېدو او پیل کېدو پورې روژه نیسئ. په مجرد چې ومولې د نور ورځ پای ته رسېدل، لمر غروب کړی او شپه پیل شوې، خپل روژه افطار کړئ. خو هغه وخت هم له دوی سره مباشرت مه کوئ چې د اعتکاف حالت کې په جماعت کې. اعتکاف هم یو سنت دی. پیغمبر علیه السلام به د روژې په آخري 10 ورځو کې جماعت کې اعتکاف کول، او حتی میرمنو هم، حتی د پیغمبر علیه السلام میرمنو هم، چې وروسته هغوی ته وویلی شي چې په کور کې د اعتکاف وکړئ، درته غوره ده. د اعتکاف په دوران کې باید سړی په عبادت او ذکر و تلاوت مصروف وي او له دنیایي کارونو نه ډډه وکړي، مګر داسې ډېر ضروري او مهم کارونه. کور ته هم د ضرورت په وخت کې تللی شي، خو زیات وخت باید په جماعت کې تېر کړي. که ټول مسلمانان د یو کلي دا کار نشي کولی، نو علی الاقل ځینې باید دا کار وکړي. جماعت باید د روژې په ورځو کې له اعتکافه خالي نه وي. د سیمې د هماغه جماعت لمونځ کوونکي باید یو برخې اعتکاف وکړي. دا الهي حدود دي، نو هغوی ته مه نږدې کېږئ. حدود دي، حدودو ته مه نږدې کېږئ. قرآن ځای ځای کې راځي حدود دي، حدودو ته نږدې کېږئ مه. یعنې د هغه آخري کرښ نه لږ په فاصله کې پاتې شئ. آخري حد پورې مه ځئ، لږ فاصله ولرئ. دې حدودو ته ډېر مه نږدې کېږئ. په دې مبارک آیت کې څو مهمې لارښوونې شوي. د روژې وخت د سهار د سپینې کرښې له راڅرګندېدو د شپې تر پیل پورې دی. دوهم، په روژه کې له څو شیانو منع شوي: خوراک، څښاک او له جنسي مباشرت، د میړه او میرمنې ترمنځ مباشرت نه ډډه کول. ځینو به داسې انګېرلی چې د روژې په شپه کې هم باید د مباشرت ډډه وکړي. په دې آیت کې وضاحت شوی چې دا مباشرت جایز دی، خو په هغه وخت کې مباشرت مه کوئ چې تاسو په جماعتونو کې معتکف یې. همداراز دوی ته ویل شوي چې د مباشرت اصلي هدف او موخه باید د اولاد درلودل وي.
نه د جنسي غریزې اشباع. دا وضاحت هم شوی چې د روژې وخت د سباوون د سپینې ګارې له راڅرګندېدو د شپې تر پیل پورې دی. شپه د لمر په ولېدو پورې متصل دی پیل کېږي. پیغمبر علیه السلام به د لمر له ولېدو سره سم ویل چې افطار مو راوړئ، او دا یې فرمایلي چې تر هغه چې زما په امت کې په اسلامي کې تاخیر یې او په افطار کې تلوار و تلوسه، نو په له هغوی نه د خیر تمه کېدای شي. یعنې دا چې دوی هوښیار دي، د دین حدود پېژني او له خپله ځانه څه په دین باندې نه اضافه کوي، چې د اکثرو مذاهبو انحراف له همدې ځایه پیل شوی، په دین څه علاوه کول. او د پیغمبرانو دنده هم قرآن دا ښیي چې راغلي تر څو دا اضافي پیټې راکوز کړي او دا قیود چې خلکو له خپله لورې وضع کړي دا وشلوي، تر څو چې زما په امت کې همدا خصلت د روژې په ارتباط چې څه نه په دین باندې نه اضافه کوي، د تقوا په نامه څه ورباندې اضافه کوي نه، په دې کې خیر ده، له دوی نه د خیر تمه کېدای شي. ځینې ناپوه معترضین ادعا کوي چې روژه د انسان صحت ته ضرر لري. دا په داسې حال کې چې نن حتی له ساینسي پلوه ثابته شوې چې روژه بې شمېره سی ګټې لري. ځینې ادعا ده د زړه خطرناکه بیماري، د وینې فشار، د شکر لوړوالی، د انسان پړسوب چاغي، د وزن زیاتوالی، چې د اوسني دور ستر او عام مرضونه دي او په میلیونونو انسانان ترې ځورېږي، مخصوصا اروپا او امریکا کې. ستر عامل په خوراک کې بدنظمي، عدم تعادل او توازن او اسراف دی، او د دې ټولو یوازینۍ چاره هم روژه. او روژه هم یعنې خوراک کنټرولول، خپله خوله د دوو رنونو منځ او د دوو شونډو منځ دا کنټرولول، اداره کول. روژه یې هم ده. روژه د انسان دماغ ته هغه فرصت ورکوي چې اضافي شحم او غوړ، ذخیره شوي غیر ضروري او زاړه مواد تصفیه کړي. انسان له یوې خوا تر ضرورت زیات خوراک کوي، داسې څه خوري چې کاذبه اشتها راوپاروي، لکه اچار او نور. دا ټول د دې لپاره چې دته کاذبه اشتها را پیدا کړي. داسې څه هم خوري چې نه یوازې ورته ضرورت نه لري بلکې ورته سخت مضر دی. تریاک، سګرټ، مخدره مواد، په دې باندې انسان عادت کېدی شي. د انسان او د نورو حیواناتو ترمنځ توپیر دا دی چې د نورو حیواناتو په دماغ کې هغه سافټویر ایښودل شوی چې هغه مفید و مضر شیان خوراک تشخیص کولی شي او ترې ډډه کوي. حتی د هغوی هغه بچی هم دا تشخیصوي. د هغوی بچی چې تاسو وګورئ یو لوی ځنګله کې چې ګڼ شمېر رنګ بوټي دي چې دا پزه ور نږدې کړي او بوی یې کړي، پوهېږي چې دا مضر ده که ګټور، له خوړلو یې ډډه کوي. بچی لا تربیه شوی نه ده، مور ورته نه دي ښودلي. هماغه اولو وختونو کې دی پیدا شوی. هغوی د خپل همدغه سافټویر چې د هغوی په دماغ کې ایښودل شوی ده دا تشخیصوي چې څه خوراک ورته مضر دی او څه ورته ګټور دی. د مضر خوراک له خوړلو نه ډډه کوي. اما د انسان بچی تاسو لیدلی دی که نه؟ خاوره، سکروټه، ایرې، حتی خراب شیان، بدبوی شیان دا هم خوري. هر څه چې لاس ته ورسي خولې ته وړي. قلم، موبایل او په ځمکه پراته هر شی د هغه لومړی کار دا ده چې خولې ته یوسي او تشخیص یې هم نه چې دا مفید ده که مضر.
مور یې باید ورته وایي اوخ کښ مه خوره. او قرآن موږ ته دا ښودلي دي که نه چې آدم علیه السلام ته ویل چې دا به خوري او دا به نه خوري. یعنې د انسان په طبیعت کې دا ښودل شوي دي چې یو څوک باید ورته ووایي چې دا مفید ده دا مضر. دا اضافي خوراکونه مضر د کال په اوږدو کې د په بدن کې تعادل له منځه وړي. اسراف، ډېر خوراک، د ضرورت زیات خوړل په مضرو خوراکونو او توکو معتاد شي، لکه چای، پیپسي، مخدره مواد، ډېر داسې شیان چې شرکتونه یې عمدن داسې شیان کې اچوي، داسې مواد کې اچوي چې انسان معتاد کړي. پیپسي یو مثال دی. په دې کې د پیپسي جوړونکي شرکت داسې څه مواد اچوي چې انسان یو ځل وخوړه دوه وارې ورته زړه کېږي، درېیم څلورم وارې چې وخوړه نو بیا ورباندې معتاد شي، دی پرېښودی رانیسي. همداسې لکه چرس، لکه نسوار، څومره بد شی کرکجن، ولې انسان ورباندې عادت شي. له خولې یې بوی ځي، غاښونو ته یې تاوان کوي، صحت ته یې صدمه رسوي. ولې کوي؟ انسان همداسې ده. په خرابو غیر ضروري او دغه د فطرت خلاف خوراکونو باندې انسان عادت کېدی شي. خواږه، ډېر خواږه، مالګه، غوړ، دا مې عادت شي. یو مثال یې دا ده، انسان غوړو ته ضرورت لري، خوږو ته ضرورت لري، مالګې او منرالونو ته ضرورت لري. یو معین مقدار ته دغه په خوراک کې باید دا معین مقدار مراعات شي، دا تناسب او توازن باید مراعات شي. دا توازن او تناسب په شیدو کې مراعات شوی دی، د مور په شیدو کې. د مور په شیدو کې خوږوالی هم شته، ګلوکوز چې ورته وایي، مالګه هم شته او غوړ. په کوم تناسب چې په شیدو کې دا درې شیان شته، همدومره شته ضرورت لري، تر دې زیات نه. ماشوم 2 کاله مکمل او که مور پلار یې وغواړي تر زیاتې مودې پورې په یوازې په دې شیدو باندې اکتفا کولی شي. او شیدې مکمله غذا ده، تر دې نه مکمله غذا نشته. په دې ټول عالم کې تر شیدو مکمله غذا نشته. په شیدو کې ټول هغه ضروریات راغونډ شوي دي چې انسان ورته ضرورت لري، اړ او تعادل تناسب یې همدغه چې په شیدو کې ده. په شیدو کې چې کوم تعادل دی همدومره خوږوالی په مراتع په خوراکونو کې تر دې زیات کې د خوړلو د ضرورت نه زیات. او دا شکر مرض د همدې نه را پیدا شوی چې موږ تعادل نه مراعاتو. د ماشومتوب نه هم چې د زموږ ماشومان په چاکلیټو باندې او په خوږو باندې عادت شي، بس تر هغه چې ستر کېږي موږ دا تعادل نه مراعاتو. موازنه تناسب همدغه دی چې په شیدو کې مراعات شوی. موږ دا طبیعي اندازه او مقدار نه مراعاتو. دا هر څه تر ضرورت نه زیات خو، مالګه تر ضرورت زیات خو، بوره تر ضرورت زیات خو. او پوهېږي چې نن ډاکټران څه وایي، دا دواړو ته د سپینو زهرو نوم ورکړی. سپین زهر، مالګه او شکر، بوره. ډاکټران همداسې وایي. دا عدم مراعات موږ یا په شکر مبتلا کوي او یا په پړسو چاغوالی، او یا که کم وخورو نو ضعف، کسالت او نور مرضونه رامنځته کوي. روژه له یوې خوا موږ ته فرصت راکوي چې په خوراک کې له اسراف، اعتیاد او بد عادتونو ځان وژغورو. جوارز تجدید نظر وکړو. له بلې خوا زموږ دماغ ته فرصت ورکوي چې په بدن کې د ناسمو او مضرو خوراکونو را پیدا شوي ستونزې حل کړي، تعادل رامنځته کړي، بدن مو طبیعي حالت ته واړوي، ذخیره شوي شحم او نور توکي یا مصرف کړي او یا یې دفع کړي. دماغ مو کله چې موږ خوراک کوو نو د بدن ټول ضرورتونه له همده او تازه خوراک نه پوره کوي، هضم کوي، تجزیه کوي، جذب کوي،
به سلول د بدن ته رسوي او له همدې لارې د هغه ټول ضرورتونه رفع کوي او له کارولو وروسته د مصرف وروسته د دې مصرف هغه پاتې شونې فضله له څو لارو دفع کوي د خولې له لارې د پوزې له لارې او د بدن د پوستکي له لارې او د دوه پښو له منځ له دې لارو هغه اضافي د مصرف شوو موادو هغه پاتې شونې او فضله دفع کوي او د بدن ضروري توکي او انرژي هم ویټامینونه یې هم له همدغو نوو خوراکونو چې موږ یې کوو له همدې نه پوره کوي او کله چې خوراک ونه کړو بیا نو زموږ دماغ هماغه ذخیره شوي یو مقدار بدن مصرف اضافي مقدار یا په د شحم ځایونو کې ناس او نور ځایونو کې ذخیره کړي دا چاغوالی اندازه هغه اضافي مواد چې بدن ته ضرورت نه درلود او دماغ تللی دی چې چېرته ذخیره کړي بدن چې کله موږ چې کله خوراک نه کوو نو زموږ دماغ ځي همدا ذخایرونه راباسي هماغه مصرف کوي او کله چې دماغ همدا کار کوي چې دا ذخیره شوي توکي او ترې کار اخلي او بیا له هغه نه انرژي ترلاسه کوي ویټامینونه هم په ینه کې ذخیره کېږي له دې نه استفاده کوي د دې فضله هغه پاتې شونې بیا د خولې له لارې انتقال کوي تنفس له لارې هم او دا روژې کې به متوجه سئ ستاسو ژبه لږ درنه شي یو خاص رنګ هم غوره او یو رقم بوی هم ترې راځي دا د همدې نښه ده چې ستا بدن له خپلو ذخایرو نه استفاده پیل کړې او دا فضله هم له همدې لارې نه منتقل کېږي بهر راوځي زموږ دماغ په کال کې یوې میاشت فراغت ته ضرورت لري چې بدن مو تصفیه کړي او طبیعي سالم او متعادل حالت ته یې راوګرځوي دې ته قرآن د عدت نوم ورکړی په آیت کې همداسې راغلی او دا عدت هم هغه عدت ته ورته دی چې یو میرمن واده شي د لومړي مباشرت په نتیجه کې د دې په بدن کې خاص تغییرات راشي هغه له دې نوي حالت سره ځان عیار کړي ځینې داسې فکر کوي چې دا مباشرت فقط داسې ده لکه په یو ګلاس کې اوبه اچول دومره ورته عادي برېږي په داسې حال کې چې دا یو ډېره پیچلې معادله ده ډېره پیچلې قضیه په دې نړۍ کې تر ټولو دروند او سخت کار همدا ده په دې طبیعت کې تر ټولو ستر کار همدا ده د یو نوي ژوي پیدایښت یو جوړې یو ځای کېدل یو له بل نه ساه اخیستل د دې لومړي مباشرت په نتیجه کې د میرمن په بدن کې پراخ تغییرات راشي هورمونونه تولید شي له همدې حالت سره ځان عیار کړي دا څه چې ترلاسه کړي د دې مقابل کې ځان عیار کړي ځان تنظیم کړي کله چې اولاد وزېږوي یا میړه وفات شي یا طلاق کړی شي نو تر بل مباشرت او بل ازدواج پورې باید د عدت په نامه یوه موده له مباشرت ډډه وکړي په یو حالت کې نږدې 40 ورځې
نفاس د اولاد زیږېدو نه وروسته باید همدومره موده صبر وکړي. په بل کې 3 حیضه چې طلاق ورکړی شي، او په بل کې چې میړی وفات شي 4 میاشتې 10 ورځې. دا دغه مودې ته ضرورت لري، د دې بدن دې ته ضرورت لري چې له مخکني حالت ځان وباسي. هغه مخکني مباشرت په نتیجه کې چې دغه په بدن کې کوم تغییرات راغلي، د دې تغییراتو د بیرته متعادل کولو لپاره باید هغه دومره موده صبر وکړي. د مخکني مباشرت اغیز او تاثیرات په بشپړه توګه له منځه ولاړ شي او نوې مباشرت ته چمتو شي. که په همدې موده کې مباشرت وکړي نو له ګڼ شمېر جسمي او رواني ستونزو سره مخامخ کېږي. په هورمونونو کې هم بدنظمي رامنځته کېږي. نن ساینس ته دا ثابته شوي چې په لابراتوار کې کولی شي د یو مېرمنې تشخیص کړي بدن نه چې آیا هغه هممهاله له یو کس سره مباشرت کوي که له یو نه زیات سره. مېرمن ده، منکوحه ده، نکاح شوې، میړه لري، له هغه سره مباشرت کړی، که هممهاله هغه نه بدفعلي وشي، بدلمنه وي، له بل سره مباشرت کړی. نن علم دا ثابتولی شي چې د دې دواړو په نتیجه کې چې کوم تغییرات هغې په بدن کې راغلي، له دې نه هغوی معلومولی شي چې دا کار شوی که نه. موږ انسانان د دې خوراکونو په اړه هم همدغسې یو عدت ته ضرورت لري، او دا په کال کې یوه میاشت د همدې لپاره موږ روزه نیسو. ما نږدې 45 کاله وړاندې دقیقا هغه مهال چې زه له زندانه راووتلم، د سردار داود د اقتدار په وخت کې تر تعقیب لاندې وم. د یوه روسي مشهور طبیب کتاب مې ترلاسه کړ. هغه په دې کتاب کې لیکلي چې د ګڼ شمېر خطرناکو بیمارانو معالجه یې په روژې سره کړې. هغه د 40 ورځنۍ روژې سپارښتنه کوله، مسلسل روژه، تر موږ ډېره ګرانه او سخته روژه. داسې چې په دې موده کې به په همدې 40 ورځو موده کې به ګرمې اوبه، کله چای او لیمو او لږ شکره، د دې نه علاوه به هېڅ شی نه ورته کول. او هغه معتقد دی چې انسان تر ډېرې مودې پورې لوږه زغملی شي، خو تنده د کمې مودې لپاره نه شي زغملی. هغه توبرکلوز هم په همدې باندې علاج کړی، معالجه کړی. هغه مهال چې دا طبیب و نو هغه مهال لا د توبرکلوز لپاره دوا نه و پیدا شوی، خو هغه په همدې روژې سره توبرکلوز هم تداوي کړی. حتی ما د هغه په کتاب کې داسې عکسونه ولیدل چې د همدې معالجې په نتیجه کې یو چا عکس ښیي چې ویښتان یې سپین دي او د علاج نه وروسته دا سپین ویښتان تور شوي. راشئ زه له خپلې تجربې یم تاسو ته عرض کړم. په روژه کې او مخصوصا مازدیګر لورې ته مې روحي او جسمي حالت تر بل هر وخت ډېر شوی، نشیط وم، خوشحاله وم، او خوراک مې زیات کړی، نیولی غوندې یم، ذهن باندې مې ډېر فشار و. او د روژې په پای کې مازدیګر لورې خواته دا فشار هم نه یم او نشیط هم یم، ذهن مې ارامه یم. دې ته ترجیح ورکوم چې په یو موضوع باندې کله لیکنه کوم یا چېرته بحث کوم، وینا کوم، چې د روژې په حالت کې دې ته ترجیح ورکوم. ذهن مې فارغ وي، تمرکز کولی شم په موضوع، ښه بحث ورباندې کولی شم، ښه لیکنه کولی شم.
د خوراک هضم، جذب او سلول د بدن ته دغه انتقال دا ډیر دروند کار دی، د انسان مغز مصروفوي. او په روژه کې انسان له دې مصروفیت نه دماغ فارغ وي. تاسو به لیدلی چې ډېر خوراک وکړئ در باندې خوب راځي. ولې؟ وجه یې دا ده چې ستا پورته دماغ ته وینه سمه نه رسېږي او ذهن دې سکون او آرامش ته ضرورت لري. دماغ مصروفي دي غذا په تجزیه باندې. دا تجزیه هم یو دروند کار دی. تاسو که لابراتوار ته لاړ شئ، بیا چې په لابراتوار کې دا تجزیه کوي درته معلوم به شي چې دا څومره دروند کار. له یوه ډاکټر نه پوښتنه وکړئ چې د غوړیو ازمول، د غوښې ازمول، تجزیه کول، دې ته چمتو کول چې بیا له کولمو نه هغه جذب شي، بیا تر سلول پورې دغه رسول، بیا هغه سوځول او له هغه نه انرژي پیدا کول څومره دروند کار دی. د انسان دماغ په همدې باندې مصروف وي. کله هم چې غوښتل په یو سټیج باندې وینا ورکوي یا په یو علمي موضوع باندې بحث وکړي، نو کوشش وکړئ چې هغه ورځ مو هغه وخت مو ډېر خوراک نه وي کړی، که نه ذهناً به دې ته چمتو نه یاستئ، ذهن به مو په خبره باندې تمرکز نه شي کولی. زه له خپلې تجربې تاسو ته وایم، دا چې وایي روژه د سړي صحت ته صدمه رسوي، د ضعف باعث کوي، د معدې زخم رامنځته او دې ته ورته تبلیغات. زه دا دی نږدې یو اویا کلن شم، یو څو میاشتې پاته دي. که ما په 15 کلنۍ کې روژه پیل کړې وای، باید 55 میاشتې ما په ټول عمر کې روژه نیولې. ولی الحمدلله ما نږدې 150 میاشتې روژه نیولې، د دې 3 برابر، د فرضي روزې 3 برابر. خو الحمدلله کاملا روغ رمټ، هیڅ مریضي نه لرم، هیڅ مریضي الحمدلله. ډاکټر هم دا راته ویلي، نه د هاضمه جهاز، نه د زړه، نه د وینې، او له هیڅ ناحیې نه هم زه تکلیف نه لرم. او ګمان کوم چې زما د صحت یو دلیل هم همدا روژه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي یوه ورځ روژه او هغه هم په سنګر کې د 80 کلونو په واټن انسان له دوزخه لرې کوي. یعنی دومره تغییرات په انسان کې راولي چې او داسې عملونو ته یې چمتو کوي چې د 80 کلونو په واټن له دوزخ نه لرې شي. یو ورځ روژه، یعنی له معنوي پلوه، له اخلاقي پلوه، له فکري پلوه په انسان کې دومره تغییر راولي چې له بدو کارونو چې انسان دوزخ ته بیایي، له حرامو چې په دوزخ منتج کړي، له دې نه انسان 80 کلونه فاصله لري. زموږ د درس وخت پوره شوی، موضوعات پاته دي، مخصوصا دا چې یو موضوع چې په دې شپه ورځو کې باندې نزاع او مشاجرې هم روانې دي چې تراویح به څو رکعته کوو، 6 رکعته که 8 رکعته. سلفي شو که مذهبي پاته شو؟ د سلفیانو په څېر 8 رکعته سنت څه دی؟ پیغمبر علیه السلام 8 رکعته کړي که 6 رکعته؟ دې باندې هم لږ تفصیلي بحث کوو.